تازه او ډیر بد خبر کرکټ بورډ پر شفیق الله شفاق هم بندیز ولګول سمره بندیز په ولګول او ولې په ولګول دا او د تورته نوري خبره را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوښي ګرانو مینوالو السلام علیکم د افغانستان کرکټ بورډ د 2013 کال یا د لومړی پړاو افغانستان غوړه لیک لوبو کې د فساد ضد قانون نه د سرغړونو لامل وس بندیز لګولې ده د کرکټ بورډ له لوري په خبر کل شوی خبر کې ویل شوی دی د کرکټ ملي لوبډلې پر لوبغاړي شفیق الله شفاق د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون څخه د سرغړونې لامل لنن تر وروستۍ پریکړې صادرولو پورې بندیز ولګید خو کرکټ بورډ دا نه دی ویلي چې هغه د لوبو پر مهال څه کړیو همدارس د یوې بلې دوسیې یادونه هم شوې ده خو معلومه نه ده خو یوازې د فساد پر وړاندې د مبارزې څانګې د ځینو مادو یادونه یې کړې ده چې په دې ډول ده د هر هغه تړون غړي جوړېدل یا هر هڅه چې له مخې د لوبې پایله هغه هرې خواته بدلون بیا مومي پرمختګ پکې راشي ترسره شي او یا د لوبو پر نورو اړخونو کې له وخت برابر شي دوهمه ماده غوښتل منل وړاندیز کول یا د بډې اخیستو منل او یا ورته نور امتیاز ترلاسه کول چې له امله یې له وخت وړاندې د لوبې حالات بدل شي او یا په یوه برخه کې مرسته وکړي او یا په بله معنه په غیر مناسبه لاره په پایله کې پرمختګ ترسره کولو کې او یا د کورنۍ کرکټ لوبې په بل اړه کې دخیل شي او یا بډې اخیستل یقیني کړي او یا نور د فساد مشخص هدفونه چې په کورنۍ کرکټ کې راپېښ شي دریمه ماده په لوی لاس غوښتل چمتو کول وړاندیز کول او یا د هڅولو هڅه کول او یا په نړیواله کچه بل ګډونوال ته زمینه برابرول چې له امله پکې اوله او دویمه مادې څخه سرغړونه وشي څلورمه ماده د هغه وړاندیز یا بلنې په اړه په راپور ورکولو کې پاتې راتلل چې له مخې له دریو اړخونو یا افرادو لخوا د دوی په خوښه ته د لوبې حالت برابرولو کې د دوی د ډلې د غړي کېدو موافقه غوښتل کیږي پنځمه ماده په یو داسې مورد کې پاتې راتلل یا ترې انکار کول چې د کوم اړین دلیل پرته د فساد ضد څانګې ګمارل شویو مسؤلینو ته د فساد کولو هر ډول وړاندیز معلومات شریک کړي او د غرض د هرې پیښې بشپړ جزئیات حقیقت یا مسلې توضیحات د کوم محدودیت پرته ورکول چې پیښه کې د شریک کس پام ته راځي او یا د فساد ضد څانګې لپاره داسې اسناد په لاس کې لري چې له مخې کوم بل کس هم په ورته مواردو چې د فساد ضد څانګې سره سرغړونه کې شمیرل کیږي کرکټ بورډ په دغه خبره کې ویلي دي چې شفیق الله شفاق ته له نن څخه تر راتلونکو 14 ورځو پورې وخت ورکړی دی چې په ده لګول شوي تورونه په اړه دې ځواب ووایي نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې شفیق الله شفاق ولې له بندیز سره مخ کړ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ